سلامونه او وخت مو په خیر. پام راوړم د کندوز راډیو د دې ساعت مهم او رسۍ خبرونو ته. نن سه شنبه ته لړم 28 نیټه ده چې د 2015 کال د نومبر له 13 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زاب الجلیل احساس وړاندې کوم. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. په پاکستان کې د افغانستان د میوو بیې بېساري لوړې شوي. د افغانستان د میوو صادراتو 6 میاشتنی ریکارډ ته ورسېدل. سرحدي پولیسو له پاکستان څخه د غیر قانوني درملو او میوو واردول مخنیوی کړی. او په مدینه ښار کې د هندي زیارت کوونکو بس د ټکر له امله 240 کسان مړه شوي. اوس هم بشپړ خبرونه. په پاکستان کې د افغانستان د میوو بیې بېساري لوړې شوي. له افغانستان سره د سوداګریزو لارو بندېدو وروسته د پاکستان په بازارونو کې د افغان میوو بیې په بېساره ډول لوړې شوي دي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې اوس 1 من انار په 8400 کالدارو او 1 من انګور په 1000 کالدارو پلورل کېږي. د میوو او سبزیجاتو پلورونکي او پیرودونکي وایي چې د لارو بندېدو له امله د بیو لوړېدل د هغوی لپاره لویه ستونزه جوړه کړې ده. د افغانستان د میوو صادرات 6 میاشتني ریکارډ ته ورسېدل. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت ویلي چې د روان مریض کال په لومړیو 6 میاشتو کې د 580 میلیون ډالرو په ارزښت وچې او تازه میوې بهرنۍ هیوادونو ته صادر شوي. دغه صادرات هند، روسیه، چین، ازبکستان، سعودي عربستان، قزاقستان، قطر، ایران، عراق، متحده عربي امارات، پاکستان، تاجکستان او نورو هیوادونو ته شوي دي. په وچو میوو کې انځر، پیستا، بادام، چارمغز، ممیز، جلغوزي او نور شامل دي. او په تازه میوو کې انګور، زردالو، انار، مڼې، خټکي، ګیلاس، هندواڼې او ناک شامل دي. دغه صادرات نه یوازې د ځمکنیو لارو له لارې بلکې د هوایي دهلیز له لارې هم شوي دي. سرحدي پولیسو له پاکستان څخه د غیر قانوني درملو او میوو واردول مخنیوی کړی. د کورنیو چارو وزارت د سرحدي پولیسو چارواکو ویلي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي له پاکستان څخه غیر قانوني تجارتي مالونه افغانستان ته راوړل شي. د سرحدي پولیسو په وینا تېره شپه او نن ورځې له پاکستان څخه د درملو او میوجاتو د قاچاق هڅې شنډې کړې دي. او وروستی خبر دا چې په مدینه ښار کې د هندي زیارت کوونکو بس د ټکر له امله 240 کسان مړه شوي. د سعودي عربستان په مدینه ښار کې د هندي عمره زیارت کوونکو بس د ټانکر سره ټکر کړی چې له امله 240 تنه مړه شوي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت د پیښې تصدیق کړی او ویلي دي چې د هند قونسلګرۍ له اغېزمنو سره په ریاض کې د همکارۍ چمتووالی ښودل شوی دی. د راپورونو له مخې د بس ډیری مسافر د هند د حیدرآباد اوسیدونکي وو چې د عمرې مراسمو له بشپړولو وروسته مدینې ته روان وو. د ژغورنې ډلو په وینا بس په بشپړ توګه سوځېدلی او د قربانیانو پیژندنه خورا ستونزمنه ده. دا د دې مهال مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه. لوی الله مل شه.